سورة الفجر مکی صورت تے دیرش پدی که ایتونه دی. پا دی صورت که دا انسانانو بیماری بیان شوی دا چه اگه دا اللہ نا غفلت تے او دا اگه وجه بیان شوی دا چه اگه دا دنیا دا او بای دا اگه علاج بیان شوی دا چه اگه آخرت رای دولی. بسم الله الرحمن الرحیم والفجر قسم دے پا وقت سبا باندی ولیال عشر او پا شپول سو باندی. بعض مفسرین وی چی شپیلس یعنی دا رمضان دا آخرنی لشپی دا کمو کی چی منگیو او یا لشپی دا ذوالحجی آغا اولنی لسو رزی دوانو تا شامل کی دیشی. والشفع والوتر او پا جفت او تاق باندی. دی سا مطلب دی جفت او تاق باندی یعنی آغا منش آغا سلور رکات دی، آغا منش دری دی، آغا منش یو دی، آغا منش دو رکات دی، با جفت باز تاق دی. واللیل اذا یسر او پشپکل چی روانشی کل چی رشپ روانش. هل فی ذالک قسم لذی حجر یقینا شتی پدی که برخ دا عقل والو دا پارا دا قسمون اللہ سینی دی خوڑلی اللہ وی دا عقل والو دا پارا پدی که لوی برخ دا. او دیو معنی داری چی آیا شتی پدی قسم که عبرت دا پارا دا عقل مند وسلا دا آغا بندگانو حال بیانی چی وقتون زی کری دی او دا دی قیمتی وقتون نے فائدن دا غستی. ألم تر كيف فعل ربك بعاد أي نقولت چی سنگ کارو کو ربستا دا عدیانو سرا ارم ذات العماد چی ارم دی استنوالا ارم دا عدیانو لقب دی استنوالا دا غوی دا کوٹو استنی دیر دنگی والتا دا غوی بدنون دنگو کنه. التي لم يخلق مثلها في البلاد اغدی چی ندی پیدا کړی شوی دا غوی پشان په ټولو خارونو کې. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد او سمودیان اغا کسان چی تراشل بے کانو لرا پا لمنو دا غرونو کی دا غیر بزان لکورونو جوڑول. وفرعون ذی الاوتاد او فرعون میخونو والا اچھا بچالا سزاور کولا میخونو پتکوال. الذین طغوا فی البلاد هغه کسان دی چې سرکشی کړي و په خارونو کې. فاکثروا فیها الفساد نو زیات کړي و په هغې کې فساد. فصب علیهم ربک سوط عذاب نو راواړو په دوی باندې رب ستا چابک د عذاب. ان ربک لبالمرصاد یقینا رب ستا خامخا په زید انتظار کې دی. هر شي د پاره یو مقرر نیټه ده او بیا به سره الله هغه څه کوي چې څه یې لیکلي دي. د انسان دې حال ته وګوره په دې کې د انسان غفلت بیان شوی چې دنیا ورته هر څه ښکاري بس. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه نو هر چې انسان دی کله چې ازمیخو کې په ده باندې رب ده فاکرمه ونعمه نو عزت ورکي دلره او نعمتونه ورکي دلره. فيقول ربي أكرمن نوي دي رب زما عزتي وكو زما يرى ربنا لدير عزت راكو عزت وتسريب في الدنيا كي اخكاري. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا او هر کلچ ازمیخو کی پدبان دی نتنکی پدبان دی رزق ددا. فيقول ربي أهانن نوي دي رب زما سپکاوی وکو زما زي سپکرمو. لكن دا خو امتحان دی. کلا هیچری دیسی ندا یعنی هیچری عزت او ذلت مال سره نه دی بلکې دا خود اعمالو سره دی. لا تکرمون الیتیم بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیمانانو. ولا تحاضون على طعام المسكين او تیزی نه ورکوئ په خوراک د مسکین باندې. وتأكلون التراث أكلا لما او خورئ تاسو میراث په خوراک ډیر سره د مړو د مال ته ناشي بس.
وتحبون المال حبا جما او مینه کوي د مال سره مینه ډیره. دا د مړي نه مال اخیسته دا خو جایز دي چې کله میراث کې د انسان رشي او چې کله پکې زیاتې کوي نو بیا به الله دې تپوس کوي. دا شان د مال سره محبت دا د انسان طبیعت دی، خو دومره محبت چې انسان د الله غ دین پرېږدي او اصل مقصد پرېږدي. نو ځکه الله وایي کله هېڅ چېرې داسې نه ده پکار، داسې محبت نه دی پکار، بلکې د آخرت نه یره پکار ده. اذا دکت الارض دکا دکا، کله چې وخوځولی بشي ځمکه په خوځولو سره. وجاء ربك والملك صفا صفا، او را بشي ربسنا او ملائک صفنا صفنا. الله بخپل حساب کتاب لرازي. وجيء يومئذ بجهنم، او را بوستيشي په دغه ورځ جهنم. يومئذ يتذكر الانسان، نو په دغه ورځ به نصیحت اخلي انسان. وأنى له الذکرى، او د کم ځای نه به یې د لره نصیحت اخیسته. نصیحت خو اخلي خو نصیحت اخیستلو فایده نه ورکوي. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وی به هی ارمان د ما لره چې مخکې لیږلی وی ما عملونه د خپل ژوند دپاره، لحیاتي یا دپاره د دې ژوند زما. ګور هغه اخرت ته ژوند وي، ښه اخرت ته ژوند وي، مطلب دی چې حقیقي ژوند هغه دی. فیومئذ لا یعذب عذابه احد، نو په دغه ورځ به عذاب نه ورکوي په شان د عذاب د الله هیڅوک. ولا یوثق وثاقه احد، او تړل نشي کولی په شان د تړلو د الله هیڅوک. یا ایتها النفس المطمئنه، اے نفس اطمینان والا یا یقین کوونکیا. کومو خلکو چې په نیکو اعمالو کې خپل وختونه تیر کړي دي، فسادونه یې نه دي کړي، نو دوی ته به د مرګ په وخت کې دا ویله کېږي یا په قیامت کې چې ای هغه نفس چې مطمئن وي، ته یقین دی کو په الله باندې او په آخرت باندې. ارجعی الى ربک راضیة مرضیة، واپس شه رب خپل ته خوشحاله کړی شوي. فدخلی فی عبادی، نو داخل شه په بندگانو زما کې. ودخلی جنتی، او داخل شه جنت زما ته.